بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 11 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 3 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسلکي معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت د ملا امامانو سره لیدنه، د هرات ولایت مرستیال والي د خطاطانو او لیکوالانو له ټولنې او غړو سره لیدنه او د هرات اطلاعات او کلتور رئیس د ترکیې تیکا دفتر له مشر سره لیدنه. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له یو شمېر علماو او د جوماتونو له امامانو سره وکتل. د حج او اوقاف وزارت څخه د اسلامي امارت دغه چارواکي د سفر موخه په هرات ولایت کې د یو شمېر جوماتونو د جوړېدو څخه لیدنه او د دغه ولایت د جوماتونو له ملا امامانو سره لیدل دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال د هرات ښار د سلګونو دیني عالمانو او د جوماتونو د امامانو په غونډه کې د وینا پر مهال په دې کتنه کې مولوي زر محمد حقانی د اسلامي امارت په نظام کې د دیني عالمانو مهم رول ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې علما او د جوماتونو ملا امامان باید په هیواد کې د اسلامي نظام د ګټو او لاسته راوړنو په اړه هیوادوالو ته معلومات ورکړي. د امارت اسلامي چې پاتې ده الحمدلله ورځ په ورځ قوي کیږي او اسلامی نظام قیام جهاد کې هدف ته رسیدل دا د دغه علماء کرامو برکت. د امامانو د ائمه کرامو هغه که رسمي دي او که غیر رسمي دي ټول د ارشاد حج او اوقافو مربوط ائمه کرام دي. ټول دا ذمہواري لري چې د مساجدو کاري محور دا په ښه طریقه باندې سر ته ورسي او په دې کې ډېر کوشش وکړي او کړی ده. معنوي پشتیبانه د اسلامي امارت هغه علما دي، هغه تاسو یاست. دا ستاسو زموږ د ټولو علماو دیني ایماني وجیبه ده چې خپل د نظام په څنګ کې ودرېږو. هغه فرصتونه چې په اوس عصر کې په اوسني وخت کې علماو ته په هره برخه کې موجود دي. د دې ترڅنګ په هرات کې دیني عالمانو هم د اسلامي امارت د نظام څخه له ټولو پروګرامونو خپل ملاتړ اعلان کړ. د یادونې وړ ده چې د حج او اوقافو له مرستیال سره په دې لیدنې کې د جوماتونو د ملا امامانو یو شمېر غوښتنې هم مطرح سوې. د هرات د خطاطانو له اتحادیې سره د هرات ولایت مرستیال الحاج مهاجر فرعي لیدنه. د ولایت مقام مرستیال الحاج مهاجر فرعي له بېلابېلو ادارو څخه د خپلو لیدنو په دوام کې د هرات د خطاطانو له ټولنې سره وکتل. په دې کتنې کې د دې ټولنې مسؤلینو د هنرمندانو د ملاتړ له امله د مهاجر فرعي څخه ستاینه وکړه او خپلې ننګونې او ستونزې له مرستیال والي سره شریکې کړې. یو شمېر خطاطانو له مرستیال والي سره په لیدنې کې د تخنیکي اسانتیاو نشتوالی، د نندارتونونو په جوړولو کې مالي ستونزې او د هنرمندانو د اثارو د چاپولو نشتون تر ټولو مهمې ستونزې وبللې. په همدې حال کې الحاج مهاجر فرعي ژمنه وکړه چې د ستونزو د حل په برخه کې به لازم کار وکړي. د یادونې وړ ده چې د هرات د خطاطانو ټولنه 45 غړي لري چې 12 تنه ممتاز استادان دي. په اوبې او ادرسکان ولسوالۍ کې د 6,22,000 افغانیو په لګښت د چکدام یا د اوبو د وړو بندونو 2 پروژې پلي سوې. د هرات ولایت په چشت شریف، پښتون زرغون، زاول، غوریان، رباسنګي، کوهسان، ګلران او زیرکو ولسوالۍ کې د 3,815,250 افغانیو په ټولیز لګښت د چکدام 8 پروژې پرانیستل سوې.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس ملا عبدالسلام هجرت وویل چې د دغه بندونو د تطبیق موخه د ځمکې لاندې اوبو ته اوبه ورکول، د موسمي سیلابونو کنټرول، د شنه فضا رامنځته کول، د کرنې او مالدارۍ پیاوړتیا او د سیلابونو له امله د ویجاړېدو مخنیوی او په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سلګونو ماهرو او غیر مسلکي کارمندانو لپاره د کار زمینه جوړېدل دي. ښاغلي هجرت همداراز وویل د چشت شریف، غوریان، ګلران، زاول، زیرکو، پشت زرغون او کوسان په ګډون په 8 ولسوالیو کې په عملي توګه کار روان دی چې ډیر ژر به عملي سي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس په دغه ولایت کې د ترکیې هیواد د همغږۍ ادارې له دفتر څخه لیدنه وکړه. ښاغلی الحاج مولوي متقي د تیکا د دفتر له مشر ډاکټر عرفات دینیز سره په کتنه کې د فرهنګي فعالیتونو او د تاریخي ابداتو د بیارغولو په برخه کې له دغه دفتر څخه د فرهنګي فعالیتونو، ګرځندوی او دارالفنون او اختیارالدین کلا د هنرمندانو سره د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست د ګرځندوی امیر د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ګډو نندارتونونو د افغانستان او ترکیې په دننه کې د ګرځندوی او فرهنګي سیلانۍ په برخه کې د تیکا له دفتر څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. په هرات کې د تیکا دفتر رئیس د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه او دغه راز ډاکټر عرفات د خبریالانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د غوره خبریالانو، انځورګرانو، مستند جوړونکو او داسې نورو د جشن د نمانځلو اعلان وکړ. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار لمر 11:14 غوریان لمر 11:14 کراخ لمر 11:18 او پشتون زرغون لمر 11:12. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت مسلکي معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت د ملا امامانو سره لیدنه، د هرات ولایت مرستیال والي د خطاطانو او لیکوالانو له ټولنې او غړو سره لیدنه او د هرات اطلاعات او کلتور رئیس د ترکیې تیکا دفتر له مشر سره لیدنه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.